سلامونه د انیس میډیا درانو مینوالو ستړي مشئ که چیرې زموږ د چینل تعقیبونکي یاست نو زموږ چینل در سره لازما سبسکرایب کړئ. په کابل کې خطرناک او خونړی برید شوی. دغه برید د چا لخوا پر چا شوی او څومره مرګ ژوبله یې اړولې او د کابل په کومه سیمه ولسوالۍ کې شوی او د اسلامي امارت چارواکي په اړه څه وایي. پر افغانستان د اسلامي امارت له واکمنېدو وروسته د مقاومت ډلې جنګیالي د هیواد په بېلابېلو سیمو کې د اسلامي امارت پر غړو او ځواکونو بریدونه کوي چې تر اوسه یې د دوی په وینا د اسلامي امارت لسګونه غړي او سرتیرو ته مرګ ژوبله اړولې ده. که څه هم دغې ډلې تل ټینګار کړی چې د وګړو هیواد د ازادۍ لپاره به خپلې مبارزې ته دوام ورکړي، خو یو شمیر راپورونو له مخې په افغانستان کې د بیلابیلو ډلو لخوا د مقاومت پر ډېرېدو سربیره د اسلامي امارت د واکمنۍ پر وړاندې کوم ګواښ نشته. په دغه راپورونو کې دا هم کاږل شوی چې مقاومت نوی پیل شوی او د اسلامي امارت د واکمنۍ لپاره ګواښ جوړېدلی نشي. اخوا اسلامي امارت هم د دغې ډلې د ځواکونو په لټه کې دی او هر هغه کس چې د مقاومت له ډلې سره د همکارۍ په تور نیسي سخته سزا ورکوي. د مقاومت ډلې چارواکي وایي د کابل په شکردره کې د اسلامي امارت 2 سرتیري وژلي او یوې ټپي کړی. د مقاومت ډلې پر خپله ایکس پاڼه په خپره کړې ادعا کې لیکلي چې ځواکونه وړمه شپه د کابل د شکردرې ولسوالۍ په شهرستان کې د یو برید په پایله کې د اسلامي امارت 2 سرتیري وژلي او یوې ټپي کړی. یادې ډلې ډیره کړې چې دا برید د اسلامي امارت د مرکزي کلي اردو د 3مې لیوا پر ځواکونو شوی دی. د خبر پاڼې له مخې په دغه پیښه کې د مقاومت ډلې جنګیالیو ته کوم زیان نه دی اوښتی. له ملتیا مو مننه. د نورو خبرونو لپاره موږ وڅارئ.